امام زین العابدین په جمعات کې ولاړ دی مونږ کوي. کله کله امتحان راځي داسي په چت باندې اور ولګېدلو، د جمعات په چت باندې اور ولګېدلو. امام زین العابدین رحمه الله دا ځان د ارچا ډیر شیرین دی. ګوره ارچا ته ځان ډیر شیرین دی. امام زین العابدین خبره مې کوله د موسی علیه السلام په دور کې خبره کوم رانه به دارنه هېریږي نه ان شاء الله. د موسی علیه السلام خبره نه هېره نشي. موسی علیه السلام جلالی پیغمبر دی. موسی علیه السلام یو ښځه ورته راغله او هغې ورته ویل چې حضرت مانه ډېره عظیمه ګناه شوې ده. وایي څه ګناه درنه شوې ده؟ وایي جړل، په چغو چغو یې وجړل. ورته وایي ای موسی علیه السلام زمانه داسې ګناه شوې ده زه رب العالمین ته ښکاره کولی نشمه، ما ته حیا راځي. موسی علیه السلام ورته وفرمایل ای بیبي څه ګناه ده؟ دی ورته په چغو چغو باندې وجړل. ورته وایي ای د رب العالمین کلیمه ما نه بد عملي شوې ده، بیا د هغې بد عملۍ نه زما امید پیدا شو، د هغه امید زما پیدا شو دنیا ته راغی، هغه زما بچو زوی رب العالمین تی راکو. ای موسی کلیم الله هغه بچی ما مړ کو، بیا مې په دریاب باندې لاهو کو. ای موسی علیه السلام ما نه دومره خرابه ګناه شوې ده، یو رانه بد عملي شوې ده، بل مې قتل کړی دی. موسی علیه السلام تی مخ واړو. ورته وایي ای بدبختې ښځې لاړه شه، تا دومره لوی جرم کړی دی. موسی علیه السلام مبارک مې روانېدو، جبرائیل علیه السلام راغی. ورته وایي ای کلیم الله، ای د الله کلیمه تا ته پته نشته دی دې ښځې لا د توبې دروازه کولاو ده، توبه دې وباسي. موسی علیه السلام مبارک ته وایي ای د رب العالمین کلیمه د دې نه بدترین انسان درته ونه ښیمه. او جبرائیل امینه ضروري راته وښایه د ده نه بدترین انسان څوک دی؟ ورته وایي ای د رب العالمین کلیمه د دې نه بدترین انسان امتی د جناب محمد رسول الله هغه امتی دی چې هغې ته اذان وشي الله اکبر او دې د رب العالمین کور ته ورنشي، دې دغه مونځ قضا کي الله رب العالمین ته د دې زنانه نه او یا زره کرت د غضب په نظر دغه انسان ته ګوري. الله اکبر الله اکبر. ورونو تاسو مخکې جمعه باندې د مانځه فضیلت واورېدو چې د مونځ کوونکي د الله په بارګاه کې څومره فضیلت دی او دین لوی فضیلت او لوی مقام بچیرته وموندلی شي چې حضور پاک وفرمایل چې کوم مؤمن بنده په ښه شان سره اودس وکړي او په ښه شان سره بیا د الله کور ته راشي او په ښه شان سره رکوع سجده قیام جلسه وکړي نو د دې انسان په عملنامه کې الله ګناه نه پرېږدي، ګناه ته الله ختموي. ټول وایي الحمدلله. د مونځ کوونکي مقام ډیر اوچت دی، د نه مونځ کوونکي مقام په کوم ځای کې دی؟ مؤذن اذان کوي الله اکبر الله اکبر، مؤذن आवाज کی الله ډیر لوی دی الله ډیر لوی دی الله ډیر لوی دی. گواهی د دې خبرې کوم چې الله جل جلاله ځان سره شریک نه لري، نه په علم کې نه په ذات کې. اشهد الله اله الا الله. مؤذن د دې خبرې کوي بار بار. زه گواهی د دې خبرې کوم چې آخر الزمان پیغمبر جناب محمد رسول الله دا آخری پیغمبر دے دے نبات بل پیغمبر نرازی. بیا مؤذن وی حی علی الصلاة، راشا زید خلاصی تا
دینه پته ولګي دا که د دنیا جیل ته څوک لاړ شي ځان ته به واسطه پیدا کړي د جیل نه به روغ رمټ راشي که د دنیا عدالت کې جج ته وړاندې کېږي واسطه به وړاندې شي په پیسو د څه واسطې په وجه باندې به خلاص شي دنیا کې در باندې د 302 داور اغلا عن قریب چې الله درته برات درکړي دنیا کې بس طریقې سره لیکن دغه مؤذن आवाज کی راشا زید خلاصی تا بیا ورپسې आवाज کی راشا زید کامیابی دوتا حی علی الفلاح مؤذن وې د دینا د فلاح او د کامیابی زې بلشته دینا ورنه بلال تب جناب رسول الله خود لوي حضور پاک میں بیمار دے سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ علی شیر خدا توی یا ابا ترابا اے د خور پلارا اے د حسنین پلارا آقا انعامدار ملی دلین دے آغ بلال چد چاپ سینہ باندی او بدن باندې د جنابی رسول الله د عشق داغونه لګېدلې دي هغه بلال مې راځي د حضور پاک دروازې سره ودرېږي आवाज کوي الصلاة خیر من النوم د حضور پاک کور ته مې حسنین راغلي دي حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ دروازی تراغ ورتوی اے بلال اے زما دنی کا غلاما زما بابا بیمار دے زما بابا راوتل نشی بلال رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عقیل توی اے عقیل پاسا او دا قائن نامدار جنابی رسول اللہ حال او پختان و د بلال په مخ باندې د اوخ کو سیلاب جوړ دی بلال معشوق لیدل نه دا بلال د خپل معشوقي پس نا قرار دی بلال رضی الله تعالی عنہ کله دروازې د حضور تزي کله مسجد نبوي ترازی او قیل رضی اللہ تعالی عنہ میں د حضور پاک دربار تزی حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمائل اے عقیلہ علی صاحب تو آیا چراشا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ مبارک مراغه حضور پاک داوی پوګه باندې لاس کې خودو لاړو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ته هغه بیماری عارض وا کم چې يهودي زهر ور کړو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کې بکله کله هغه سر راوچتې دلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک را پاسېدو به فرمایي چې مال ډېر تکلیف وو لیکن جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام راغی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام مبارک راغی آواز کی السلام علیک یا رسول اللہ اے دا اللہ حبیب اللہ سلام فرمائی او بعد سلام نا اللہ فرمائی چې زما جمع ډېر خوښه ده و زما حبیبا جمع تلال شا حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک می جواب را اولی گلو جمع تراغ د جمع دومره لوی مقام دی حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک میں فرمایل کم سره چې جمع سره منځ ادا کړي کم انسان چې جمع سره منځ ادا کړي مؤذن आवाज کی اقامت لولي قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة اکثر زمون دا مرګري وای قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة دا قد قامت الصلاة نه دی دا قد قامت الصلاة دی په تحقیق سره ادر و منذرا ځان منزله برابر کا وردا زمر الفاظ دي ښا دیو جن بلال رضی الله تعالی عنہ فرمای چې د عمر رضی الله تعالی عنہ په دورې خلافت کې با هغه دا فرمایل چې او د سونو باندې خپل نظر ثانی واچوي به او فرمایل چې جمعه ته پتلو نظر ثانی واچوي به او فرمایل چې کله تاسو جمعه تلار شي صف کې د ناس زید کوم تنظیم وګوري دا سه کې کینه نه چې چاته تکلیف اون رسوي
او چې وخت د اقامت شي نو قد قامت الصلاه سره ودرېږي، حي علی الصلاه سره ودرېږي، حي علی الفلاح سره ودرېږي، چې ناست دی صفونه برابر وي که نه اقامت شروع کېدو سره ودرېږي. کمال ته ګورئ کله چې مؤذن قد قامت الصلاه وي دغه وخت کې د الله رب العزت یو فرشته راښکته کېږي صاحبه، او د دې فرشتې سره دا فرشتې کار دا وي چې دا مؤذن کوم الفاظ وي دا الفاظ ورسره وی لګې وي. خو چې کله مؤذن دې ځای ته راشي قد قامت الصلاه هغه فرشتې سره د اسمان د ملائکه اتار او جنگيږي، د اسمان ملائکه په انتظار دي، دا لاندې فرشته دعا غواړي چې یا رب العالمین کم خلق چې مانځه ته راغلي او جمع سره مونځ ادا کوي یا الله رزق کی برکت واچوا. نورې ټولې فرشتې څه وایي؟ آمین. یا الله ته د ژوند خوشحالۍ نصیب کا. نورې فرشتې وایي آمین. کله چې اقامت خلاص شي مؤذن आवाज کوي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله. دغه ملائک روان شي، نور ملائک جماعت ترازی د جمع نه حلقه جوړه کی. دغه ملائک هغه ملائکونه تپوس کی تاسو صد پاره دعا او غختلا. هغه ملائک وی الله علیم بذات الصدور دی، من ورته د رزق پراخه دعا او غخته، من ورته د اولاد صالح دعا او غختلا، من ورته د ژوند سکون دعا او غخته. هغه ملائک ورته وی زمون ور باندې امین دی، زمون ور باندې امین دی. دی ورته وی تاسو ورته دعا غواړئ. وای من هر هغه څوک چې په جمع باندې ولاړ وي یا رب العالمین خدای حضرت سکون ملاو کا. نن هر څه شته زړه سکون نشته. وره هغه ملائکه وی زمونږ ور باندې امین دی. هغه بندي د هغه بنده په دعا چې تاسو ورته دعا غواړئ ملائک دعا وغواړي دوی روان شي. نن زمونږ رزق تنگ دی، ژوند مو تنگ دی، سکون او خوشحالي نشته. زمونږ او داس کې فرق دی، زمونږ بیا جمعه تراتلو کې فرق دی، بیا د الله نه په غوښتو کې فرق دی چې الله رب العزت نه به څنګه غواړي، څنګه به غواړي او زمونږ نه وړاندې صحابه څنګه غوښتي. ومن يتوکل علی الله فهو حسبه. الله کافی دی. ګوره ښا ورونو د خدای سره داسې دوستی جوړول پکار دي لکه امام زین العابدین رحمه الله چې جوړ کړه. خو زه بله دا خبره بار بار کوم که نه چې د باز د جالنه د باز بچی الوزي. د حضور پاک په غیږ کې پلارانو او نیکونو تربیت حاصل کړو. امام زین العابدین یو جمعات کې ولاړ دی او مونځ کوي. الله زمونږ د ستاسو ټولو داسې یقین مضبوط کړي. ټول دا خبره کوو موږ مولایانم چې کینو یقین مضبوط، خو یقین د چام نه دی مضبوط، نه زما مضبوط دی او نه د بل او نه د بل. الله دې رحم وکړي. دا د یقین خبره دی الله زمونږ زړه ته ښکته کړي. والله که یقین جوړ شو، یقین جوړ شو بیا به د الله جل جلاله ډېر داسې کارونه او داسې خیالات چې ستا په سوچ کې نه الله رب العالمین به برابري. امام زین العابدین په جمعات کې ولاړ دی او مونځ کوي. کله کله امتحان راځي داسې په چت باندې اور ولګېدلو، د جمعات په چت باندې اور ولګېدلو. امام زین العابدین رحمه الله دا ځان د هر چا ډېر شیرین دی. ګوره هر چا ته ځان ډېر شیرین دی. امام زین العابدین خبره مې کوله د موسی علیه السلام په دور کې خبره کوم رانه به دا رانه هېرېږي نه انشاءالله. د موسی علیه السلام خبره نه هېره نه. موسی علیه السلام جلالی پیغمبر دی. موسی علیه السلام یوه ښځه ورته راغله او هغې ورته ویلې چې حضرت ما نه ډېره عظیمه ګناه شوې ده. وایي څه ګناه درنه شوې ده؟ وایي جړل، په چغو چغو یې وجړل. ورته وایي ای موسی علیه السلام زمانه داسې ګناه شوې ده زه رب العالمین ته ښکاره کولی نشمه، ما ته حیا راځي. موسی علیه السلام ورته وفرمایل ای بیبي څه ګناه ده؟ دی ورته په چغو چغو باندې وجړل.
ورته وی اے د رب العالمین کلیما مانا بد عملی شوی دا بیا د هغې بد عملینا زما امید پیدا شو د هغه امید زما پیدا شو دنیا ته راغی هغه زما بچو زوی رب العالمین تی راکو اے موسیٰ کلیم اللہ هغه بچے ما ملکو بیا می په دریاب باندې لاهو کو اے موسیٰ علیہ السلام مانا دومره خراب گناہ شوی دا یو رانا بد عملی شوی دا بل می قتل کړی دی موسیٰ علیہ السلام تی مخواړو ورته وی اے بدبخت ښځې لاړه شه تا دومره لوی جرم کړی دی موسیٰ علیہ السلام مبارک میں روانی دو جبرائیل علیہ السلام راغے ورته وی اے کلیم اللہ اے دا اللہ کلیمان تا تا پتہ نشتا دیں دے خزلا دا توبی دروازہ کھلاو دا توبہ دی اباسی موسیٰ علیہ السلام مبارک توی اے دا رب العالمین کلیمان دا دین بدترین انسان در تاون خیمان او جبرائیل امینہ ضروری راتاون خایا دا دن بدترین انسان سوک دے ورتوی اے دا رب العالمین کلیمان دا دین بدترین انسان امتی دا جناب محمد الرسول اللہ اگا امتی دے چاگی تا ازانوشی اللہ اکبر او دی دا رب العالمین کور تا ورنشی دی دا غموز قضا کی اللہ رب العالمین تا دا دی زناننا او یا ذرا کرتی دا غضب پا نظر دا انسان تا گوری دا انسان اللہ تا دیر ناخوخ دے در توبی دروازہ کھولاو دا صدی خیل دی عزیزانو منز اہم فریضہ دا منز ما تاثل دا او 10 فضائل مخ کی جمعہ بانے بیان کل دارنگ دا منز متعلق منز دا سے جوڑاول پکار دی چھ منز تا ادرے گے لخپل رب سر بدی رابطوی منگ مانزه کے ولاڑیو مانزه کے ولاڑ دلتایو زرم بہر گرزی سیبا قسم دے چھ منز شو کنا بیا بدا سیوی خواہ امام زین العابدین رحمہ اللہ دنن ولاڑ دے دا حسنین مبارکو بچے دے دا جنابی محمد رسول اللہ نسے حضور علیہ السلام دا حسنین متعلق سے فرمائی امام زین العابدین رحمہ اللہ منزت ولار دے دا جماعت پچت بانی اور الگی دلو امام زین العابدین تا چید کم کسان دن ولارو اوی بہر لارل آواز شبرہ اور لگی دلے دے آغا خلق دا جماعت نا بہر لارل امام زین العابدین آواز پاتی شلو آواز ورتکی گی اے امام زین العابدین دا جماعت نا بہر را اوزا پا جماعت بانی اور لگی دلے دے امام زین العابدین رب العالمین تولار دے امام زین العابدین مانزک قرآن الولی سورت واقعی شروع کرے دا نمے ترا ارسید اللہ آواز ور تراغ اے امام زین العابدین اور لگے دیں لرگی را غرزیگی دروازہ در تبندیگی و امام زین العابدین بہراش امام زین العابدین رب العالمین تولار دے دچا آواز ناوری امام زین العابدین تا بار بار آواز کی دلو اور لگے دے لمبی اسمان تخیجی اور لگے دے لمبی خیجی امام زین العابدین رحمہ اللہ منس خلاص کو سلام اگرزولو دو جماعت نا بہر راؤتلو خلق گوری جماعت کی غرغنڈی دی اور لگی دلے دے امام زین العابدین چی بہر راؤتلو جامع اسندلی خلق ورطا حیران دی ورطوی اے امام زین العابدین دننا اور بلی دلو تپزان پوی دلینا اور تو فرمائل واللہ العظیم دا دنیا اور دے چاہ سرچ دا آخرت دا اور غموی اد دنیا پا اور باندی پروان نلری اگر دنیا اور تصور ہوئی تاسیز دنیا دا اور نیرہ واللما مالا دا آخرت لمبے رایا دے شلی ماول دا آخرت اور سر بسکے سرنگ دا منزو سفوت کے یا خزد مدینہ منورہ کی عزیزانو دا آیات ساتھی گورے خواہ زدہ دو آقای ڈبلی زکا دا خزد دا سری بیانوم
چې په ښځو کې هم داسې ښځې شته ښځه لګېده تنور یې اچولی تنور یې اچولی او هغې کې د روټۍ د پخولو ټیم بالکل برابر دی د زنانو د تنور د ګرمېدو خپل ټیم وي بیا د هغې نه چې روټۍ وروستو شي بیا هغسې نه راځي مؤذن اذان وکړه الله اکبر الله اکبر دې ښځې ویل داسې چل دی چې دا اوس د اذان ټیم دی د مانځه ټیم دی ما ته د الله د خوا نه ارشاد دی چې مونځ وکړه او دلته تنور دی بیا به وروستو روټۍ پکې پخوم خو زه مانځله او داسې زر زر برابر کړو ودرېدله مانځله چې مانځله ودرېده د 2 کالو ماشوم بچی دی شیطان لعین راغی او دی د لاسونو نه ونیولو دې تنور غاړې ته راوستلو او دا ماشوم دلته سکونډلو جړلی د مور ته شیطان ورغی وسوسه ورچوي بچی دې تنور غاړې ته لاړو تنور ته به ودانګي ته دلته په مانځه ولاړې مونځ مات کا هغې سوچ هم نه دی مونځ کوم په مانځه ولاړه یم بیا ورته راغی شیطان لعین دا ماشوم واغوسته او تنور ته وغورځولو ښځې ته وایي ځه بچی دې تنور کې پروت دی ته دلته بېغمه مونځ کوه هغې چې سلام وګرځولو تنور ته راله چې ویې لیدل بچی لاندې په سکروټو کې د تنور په منځ کې پروت کې او سکروټو سره لوبې کوي صاحب سکروټو سره لوبې کولې یقین دې ته وایي الله دې زموږ یقین مضبوط کړي مونځ ته چې ودرېده هغه ځان ته یقینو چې شیطان ورته وسوسه ورچي دی وخت کې ایمان نورم مضبوطیږي او چې کله بچی لاړو دا زنانه راغله دا یې نه ګڼله چې ما په دې تنور کې 2 منه خشاک اچولي دي لاس کو بسم الله الرحمن الرحیم بچی د سنګلو نه ونیولو چې بار را اوچت کو د بچی دا سنګلي دومره یخې وې تابر کو په بو کې دننه چا غورځولی دی شیطان چې دا حالات ولیدل ترې نه روان شو عزیزانو مونځ یقین غواړي مونځ چې کله مونځ شي عیسی علیه السلام مبارک عیسی علیه السلام هغه پیغمبر دی عزیزانو چې الله جل جلاله ډېر لوی شان ورکړی یو ځل په لار روان دی د سمندر په غاړه باندې عیسی علیه السلام ودرېدلو یوه ښکلې شان مرغۍ ده راله په دې خاورو کې ځان لید پلید کی او بیا د دې ځنه ډب وخي لاندې سمندر ته لاړ شي سمندر کې غوپه ووخي وزرې پکې داسې کی بیا را اوچته شي بیا داسې راشي په دې خاورو کې ځان خړ را خړ کی عیسی علیه السلام ورته دلک ولاړ دی چې خدای دا لا څه مسله ده دا مرغۍ 15 ځلې لاړه دی اوبو ته او 15 ځلې دی اوچته راله عیسی علیه السلام چې دا حال ولیدلو حیران شو عیسی علیه السلام یا رب العالمین دا څه عجیبه دې راته وښودله جبرائیل علیہ السلام راغی ورته وی اے روح الله اے عیسی علیہ السلام د جناب محمد رسول الله هر امت چې ګناه وکړي او د ګناه نه بعد مانځه ته راشي صحیح طریقې سره مونځ ادا کړي او داسې صحیح طریقې سره کړی وي صحیح طریقې سره رب العالمین ته ودرېږي رب العالمین به د وړاندې ګناهونه په دې ډومبي لامبلو باندې معاف کړي معنا دا د سحر مونځ دی بیا دا بل ځل باندې دا د ماسپښین مونځ دی دارنګ دا دریم چکر د دې مرغۍ دا د مازدیګر مونځ دی دا څلورم چکر د مرغۍ دا د ماښام مونځ دی او څلورم چکر د ماښام دریم د مازدیګر څلورم د ماښام پنځم د ماخستن دومره وخت کې چې دی بنده د نبی علیه السلام د امتی نه او د الله د بنده نه ګناه وشي الله جل جلاله دا ګناه د یو مانځه نه بل مانځه پورې معاف کوي عیسی علیه السلام یو هو دا خو ډېر لوی شان الله ورکړی اوس عیسی علیه السلام روان دی یو ډېر عجیب ښار ته ورسېدلو صاحبه عیسی علیه السلام چې ګوري د دې ښار دا بوټي ډېر مزېدار تک شنه ولاړ دي ما مې ورور ته پرون خبره کوله ما ویل دي غرونو بیا د سپرلی د زیب او زینت سنگار واغوستلو د سپرلی کې د خدای شان دی هر یو ځای خپل سنگار ځمکه راښکاره کوي بوټی صاحبه سر کې ګل لا پیدا کړي هر یو څیز صاحبه ښکلی وي الله دې موږ او تاسې په اعمالو ښکلي کړي چې قبر ته ښکلي عمل سره لاړ شو ورونو عیسی علیه السلام چې لاړو صاحبه د دې کلي دا نوجوانان دا سپینګیري دا ماشومان د عیسی علیه السلام مخې ته راغلل او ډېر اکرام یې ورته وکړو عیسی علیه السلام حیران شو چې خدای دا لا څرنګه خلق دی زما خو ډېر عزت وفرمایلو ما له ډېر اکرام راکو او دا دومره ښه خلق دی ګوره خدای ورته څومره ښکلې ځمکې ورکړي څومره ښکلي باغونه الله ورکړي عیسی علیه السلام یوه چینه ولیدله چې حق حیران شو ورته چې یا الله دا چینه خدای تا څرنګه جوړه کړې ده
عیسی علیہ السلام دا حالات لیدل. به عیسی علیہ السلام لاړو مطمئن ته روان شو. 3 کاله بعد عیسی علیہ السلام راغ او عزیزانو هغه خار دی هغه باغونه دي هغه چینی دي. عیسی علیہ السلام چې ودرېدلو نه هغه باغونه شته دی نه هغه چینی شته. عیسی علیہ السلام مبارک ته رب العالمین زړه کې واچول چې عیسی علیہ السلام تپوسو کی. عیسی علیہ السلام چینی ته ودرېدو. یا رب العالمین دلته ډېره مزیدار چینه وه ډېرې مزیدارې اوبه پکې روانې وي. نن هغه اوبه ګورم نه د دې چینی په غاړه باندې مزیدار بوټي وو نن هغه بوټي ټول اوچ ولاړ دي. ای رب العالمین څه وجه ده دا خو ډېر نیکان خلق وو. عیسی علیہ السلام ته جبرائیل علیہ السلام راغی ورته وایي ای د رب العالمین نیکه پیغمبره رب العالمین سلام کوي. د سلام نه بعد الله فرمایي په دې چینه کې یو بالمازه انسان مخ وینځلی و. هغې مخ انځلو په وجه باندې الله وایي ما دا چینه اوچه کړله. رب العالمین وایي بوټې مې اوچ کړل. خدای وایي په دې باندې د بالمازه انسان د اوبو اثر ورغی. عیسی علیہ السلام حق حیران شو و یا رب العالمین د بالمازه بس انجام وي. جبرائیل علیہ السلام ورته راغی ورته وفرمایل چې رب العالمین با بالمازه انسان ته په جهنم کې یو کنده تیاره کړي. هغې کندې ته د هغې کندې نامه ده الغی نامه ده. الله دې موږ او تاسې د جهنم نه محفوظ وساتي. الغی نامه ده دې جهنم دې کندې له بځي. قرآن کریم کې الله فرمایي فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قرآن کې هغه لفظ راغی غی لفظ راغی. دا غی الغی امام عطار رحمت الله علیه فرمایي. امام عطار لوی مفسر دی هغه د دې الغی لاندې ترجمه کې لیکي چې الغی دا په جهنم کې یو کنده ده یو ډنډ دی چې دا د وینو او زو نه پروت دی او دې کې صاحبه دا مرداري وینې دي مرداري زوی دي. قضا کوونکی انسان به الله دغه الغی کندې له وغورځوي او په دې کې به پروتي. دا انسان به لاندې چغې وایي چې یا الله د دې بدبوی نه ما وباسه اور د جهنم ته مې وغورځوه خو د دې ګنده کندې نه مې وباسه. امام عطار رحمت الله علیه وایي دې به نه خارجېږي د دې کندې نه. عزیزانو مونځ مه قضا کوئ. نوجوان نسله مونځ مه قضا کوئ. مونځ مه قضا کوئ چا نه قضا دی توبې وباسئ الله رب العزت ته. او عبدالله ابن عباس صاحب څه وایي عبدالله ابن عباس صاحب د الغی ترجمه کوي فرمایي چې دا هغه ځای دی هغه کنده ده چې دې کې اور بلیږي او دا دومره ګرمه کنده ده چې د جهنم نورې کندې ترې نه امان غواړي. عزیزانو مونځ مه قضا کوئ. د دنیا کاروبار دی کو به انشاء الله خو د مانځه حکم چې راغی مانځله به ځان برابرو انشاء الله العزیز. نبی علیہ السلام فرمایي مسجد نبوي کې ناست رونو یوه کوم بله رایادېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مسجد نبوی کې ناست. الله دې موږ او تاسې مسجد نبوی ته بار بار بوتلېږي. ورونو مسجد نبوی د آرام او د روح د خوشحالۍ اسپتال دی. یو کس راغی صحابي دی او دروازې سره ودرېدو. دا صحابي درشل د جناب رسول الله نیولې دا او دې درشل سره جاړي. حضور علیه السلام ورته راغی ورته وی ای د الله بنده ولې جاړي ورته وی ای د الله حبیبه پلار مې مړ دی سو ګلام بینا. حضور علیہ السلام نہایت رحم دل انسان دے. اللہ جل جلالہ فرمائی لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. دام دا قائن نامدار صفاتو کرے حضور علیہ السلام نہایت رحم دل پیغمبر دے. حضور علیہ السلام تو فرمائل اے دا اللہ بندہ ستا د پلار د لام بولو سوک شته دی نا کو سوګي لام بینا و یا رسول الله چې سوګ ورته راشي واپس ته لاړ شي. حضور علیہ السلام فرمایل و ابو بکر صدیق ته ورسره لاړ شه و عمر ابن الخطاب ته ورسره لاړ شه. دا دواړه صحابه کرام روان شو. دا صحابي وړاندې دی د حضور علیہ السلام دو یاران مبارکان
خران مبارکان د حضور علیه الصلاۃ والسلام خلاص او غسلاس د حضور علیه الصلاۃ والسلام چشمه تور هغه دو ګلان روان دي. حضور علیه الصلاۃ والسلام تو فرمایل دې سره لاړ شي. د پلار ولې څنګه لامبي کله چې دا دواړه لاړ دغه صحابي ورته وی دا زما پلار پروت دی په دې باندې یو کپڑا پرته ده. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د عمر فاروق نه وړاندې شو د سر مبارک نه کپڑا اوچا تکړلا لاندې اولیدلا د کپڑے لاندې خنزیر پروت دی ټول شکل د خنزیر دی. هغه ور باندې کپڑا واچولا ورته وی اے انسان د الله بندا اے د خدای بندا تا خو من انسان ته نه راوستي تا خو من خنزیر ته ودرولیو دا خو انسان نه دی پلار دی کمزه پروت. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ورته راغی هغې تېنه صادر لرې کړلو چې ګوري ټول بدن د خنزیر دی. عمر رضی الله تعالی عنہ ور باندې صادر واچو ورته وی اے د الله بندا د جناب رسول الله فخر موجوده دربار کې چا دروغ ویل نه دی تا دا دروغ ولی ویل. هغه ورته فرمایل والله زما دې پرب د کعبه قسم وی زما دې پرب د زمین او اسمان قسم وی زما دې پرب د جناب محمد رسول الله قسم وی چې دا زما پلار دی. دې دواړه واپس لاړ حضور علیه الصلاۃ والسلام ته ودرېدل ورته اے د الله حبیبا من خو انسان ته نه وتلی دی خو من خنزیر ته ودرولو. حضور علیه الصلاۃ والسلام رحمت للعالمین مبارک دی را پاسید. هغه جړېدلې صحابي په کور کې پاتې شلو دا دوتی نرالل ورته وی اے زما ملګرو اے زما یارانو تاسې هغه ملګری څه کړلو ورته وی فداک ابي و امي یا رسول الله اپس مکه باندې وګرځېدلو چې موږ د هغې د کور نه بهر را ووتلو. حضور پاک نو ته فرمایل وی تاسې راځئ ما سره. حضور علیه الصلاۃ والسلام راغی د دو کونو سردار مبارک می صادر ته ودرېدلو هغې کپړې لاندې انسان د پاره دعا غواړي و یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا نور السماوات والارض وما بینهما ویا رب العرش العظیم یا رب العالمین یا الله زولاړ ما یا الله ستا پیغمبر ما یا رب العالمین خدای دغه انسان چې تا مسخ کړی دی یا الله ته رنگ واپس د انسان جوړ کا. ابو بکر صدیق ته وی اے زما د غاری سور یارا صادر تی نه اوچت کا. حضور علیه الصلاۃ والسلام چې په مخ مبارک باندې لاسونه راکل ابو بکر صدیق تی نس صادر مبارک اوچت کړلو انسان پروت دی ټول الحمدلله. حضور پاک ته الله دومره شان ور کړی حضور پاک ته الله رب العزت دومره شان ور کړی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ورته ویل اولام بوي ابو بکر صدیق غلام بولو ایرونو عمر فاروق غلام بولو د صحابي پلار دی ګوره ښا د صحابي پلار دی چې عمر غلام بي ابو بکر غلام بي چې په بدن ورته ابو بکر اچي او د عمر په شان دي غیرتی انسان په لاس وخی کفن وشو ارسه برابر شو قبرستان کې خخولو چې کله قبرستان کې خخ شو تختې ټوله کې خودلې شوې سبا نه او بل ورځ د دې نه تخته قدرتي کلاو شوې وا چې یو کس راغی بیت نه خنزیر جوړ شوی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام زوی راوغختو ستا دې پلار کم یو عمل کولو دې کم یو داسې عمل کړی چې خدای پاک په قبر کې په قلار نه پریدي. هغه ورته وی والله زما دې پر رب ذوالجلال قسم وی زما پلار مونږ کې سستو مونږ به په خپل ټیم باندې نه کولو. ورونو مونږ ته متوجه شي امت دعا غواړي شل لك خلق سلويخ لك خلق عرفات کې جاری یا الله ترحمو کې یا الله ترحمو کې لیکن تاسو ګورئ ورځ نه بلې ته فتنه ورځ نه بلې ته فتنه
دا وجه دا د ورونو چې موږ نه الله جل جلاله په صحیح معنو کې هیر دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایل قبر دا د جنت ته باغچونه او باغچه ده او قبر د کندو د جهنم نه یو کند ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل دی قبر ته تیارې پکار دی او کله چې دی قبر ته راځي نو دل ترنا نشته رڼا ځان سره راوړي. کله چې دی قبر ته راځي دا د عمل څه دی دغه د عمل ته پوښتنه. سیدنا فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها یو ځل حضور پاک د قبر خوف بیانولو یره بیانولا. بیبي فاطمه الزهرا رضی الله عنها مبارک ورته راغله ورته وی اے بابا جانا زمون بس حال وی. حضور پاک نو تو فرمایل اے بچی جانی اور غره دا خبره چې داسې ونه وي چې زلور د جناب رسول الله ما داسې مو وایي چې زلور د بیبي خدیجه الکبرى ما. و بچی جانی قبر د عمل زیده په نسب باندې سو خلاصیږي نه. بیبي فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها یو شپه لګې د جاړي. حسین رضی الله تعالی عنه ماشوم دی مور ته راغی په خړپوسو باندې راغی مور مبارک جاړي. رب العالمین ته لاسونه نیولې دي او حسین ابن علی رضی الله تعالی عنه چې وړوکی ماشوم کله کله د مور لاس ته لاس ورچي کله ګریوان ته لاس ورچي. حسین ابن علی می د مور مبارک ګریوان ته لاس واچولو او د مور ګریوان نیولې دی. و اما جان اے گرانی مورے اے گرانی مورے خو مور مبارک اللہ تعالی سننی ولی دی. مور جلال کرالا و یا رب العالمین ما د خپل بابا نه اوریدل قبر د تیرو زیده قبر رڼا غواړي یا الله رڼا درنه غواړم. دی ویل یا رب العالمین قبر د عذابونو زیده نجات در نغواړم یا رب العالمین. یا الله کم ماشوم چې ما ته نن ګریوان ته راغلی دی دا د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سینه مبارک باندې کله کله لوبې کوي. یا رب العالمین یا الله ما ته د حسین ابن علی یا الله د حضور پاک د هغې غېږې په برکت باندې چې حسین پکې لوبې کوي یا الله ما ته د قبر نه د عذاب زیری را نصیب کا. بیبی فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها مبارک شپه راغله. شپه سبا شوه جناب رسول الله کور ته راغی ورته وی اے بچی جانی مبارک دی شه. الله رب العالمین ته ستا جړه دومره خوښه شوله چې جبرائیل علیه السلام راغی او ما ته وفرمایل چې بیبي فاطمه ته ووایه چې رب العالمین وی ته ما بخلي. بچی الله بخلي او څوک چې خدای وبخي که نه د هغه دعا قبلیږي. بچی زما امت ته دعا وغواړه. آی های بچی زما امت ته دعا وغواړه. بیبي فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها وی یا رب العالمین خدای زما د بابا امتین وبخا. یا الله زما د بابا امتین وبخا. یا الله زما د بابا امتیان وبخا. جناب رسول الله و آمین یا رب العالمین. عزیزانو موږ تاسو ته حضور پاک دعا وغوښته داسې به نه کوو چې ټوله ذمہواری بل خوا کو نه. الله عقل لا کړي خدای فهم را کړي الله پاک نور اوس پګمې راته لوی نعمت خودلې سار شي او بیګا شي ماخام شي او سبا شي. د مول متعلق مې ته سو خبرې وکړې وخت در نزایا نشورونو د مانزه ټیم چې کېدلو ټول کارونه پرېدای او د هغې زنانه په شان دی چې بچی په انګار کې پروتي لیکن الله به ورته انګار ګلي ګلزار کی. اخر کې راځم د عیسی علیه السلام یوې خبرې ته او بیا به دعا کوو. عیسی علیه السلام وایي چې یا رب العالمین څوک چې مونځ کوي الله رزق پراخه کا. فرشتي وایي آمین. الله وایي ما دعا قبول کړه. خدای څوک چې مونځ پنځه وخته د جناب رسول الله امتیان په خپل ټیم باندې ادا کوي جمع سره ادا کوي الله ته ترې ناراضي شه. الله جل جلاله دو ښکلې رحمت په لویه دروازه کې عیسی علیه السلام زموږ دپاره دعاګانې غواړي. راځئ چې موږ او تاسې عزم وکړو چې په کومه خبره الله خوشحالېږي هغه کار به کوو انشاءالله. موږ او تاسې به دې نه بعد
موږ په خپل ټیم باندې کوو به ان شاء الله ټول لاسونه پورته کوي ان شاء الله موږ به په خپل ټیم باندې یا الله کوو خدایا که موږ په روډ روان یو او سخت ځای وي موږ به ګاډی هم تاله در سپارو خدایا سورلی به هم در سپارو خدایا موږ به جمع کوو مونځ به کوو ان شاء الله العزیز ټولو وعده وکړئ داسې کلک عزم وکړئ ښه اوس اخره کې راځم دې خبرې ته چې عیسی علیه الصلاة والسلام فرمایل چې یا الله دغه یو کس بالمازه په وجه باندې تا ثابت خاریه وچکړه که د آخر زمانه د پیغمبر امتیان بالمازه وي او منظوره نه کړي او د دې ارشاد نه خبر شي او بیا ورته د مانزه اهمیت معلوم شي او بیا صحیح طریقې سره توبه وباسي ای زما ربا د پیغمبر د امت سابقه ګناهونه به معاف شي جبرائیل علیه السلام راغی وی آو اے د الله پیغمبره زما رب وی چې زما د پیغمبر امتی د مانزه په اهمیت باندې پوه شو او سابقه څومره منځونه قضا شوي او د هغې نه بعد توبه وویستله الله جل جلاله دا زما حق دی زه ورته بالکل وربخمه ان شاء الله ورونو توبه په صدق باندې به وباسو ان شاء الله خدایه مونځ به ستا د خپل حکم مطابق به ان شاء الله په وخت باندې کوو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على النبي الامين اللهم صل وسلم على النبي الامين يا رب العالمين يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام يا نور السماوات والارض وما بينهما ويا رب العرش العظيم يا الله من د مانزه فضیلت بیان کو الله د قبر عذاب بیان شو خدای موږ ډیر کمزوري وو یا الله زما د دې ورونو نه د حاضر جمع چې څومره ناسته خدای موږ نه با موږ قضا شوی الله موږ ته بټیم برابر وي موږ به نه کړی الله خو یا الله موږ د پیغمبر د ارشاد نه خبر شو یا الله ستاسو د حکم نه خبر شو چې یلقون غیا الله ته جهنم ته ورځي ملاقات کیه د هغه کند سره چې نور جهنم ته امان غواړي خدایا زمونږ توبه ده یا الله خدایا زمونږ د دې مرګورو او زمونږه الله چې موږ څومره منځونه قضا شوي خدای دغه معافي راته وکړه یا الله موږ نشو کولای خدایا موږ اودس نشو کولای خدایا تر سوچ ستا امداد را سره نوي سوچ ستا رضا را سره نوي یا الله موږ منستا او دستا تقوا ته مو شوق پیدا کا ګنا نه مو الله نفرت پیدا کا خداوند متعال څومره دوستان الله چې دلته نږدې ناراضي خدای د ټولو په ژوند کې علم کې اولاد کې کاروبار کې برکتونه واچي خدای زمونږ د مدرسه او ټول دینی مدارس الله آباد کړي دعا وکړي د چا چې څه قسمه پریشانی وي الله کریم کلګ امتحان وي غټ امتحان وي خدای وړو کې امتحان د غټ امتحان دروازه ده یا الله موږ ډېر کمزور خدای د امتحاناتونه بغیر درنه عزت غواړو الله عزت را نصیب کړي الله زما د دې مرګور نه چانه مونږ قضا شوی الله دا غي ګناه ورته معاف کا سو خدای د چا کور کې زنانه بالمازه دي مونږ نه کوي الله باز زنانه داسې دي چې مونږ گزار نه دي یا رب خدای منځونو سره مینه پیدا کا یا الله د دغه خزه په شان ته الله په خپل ذات باندې یقین مضبوط کا بعض ورونه وای زما بچي نه اهل دي خبره نه مني بعض خاون وای زما خزنه اهل ده خبره نه مني بعض خزه وای او یاره زما خاوند ما سره جوړ نه دی ورونو دا ټول رابطه د بره نه کټ شي نه به الله پاک ټولې دروازې بند کړي خدای چې د چا بچي نه اهل دي ته دیندار اهل وګرځي د چا خزي بالمازه دي الله مون سره محبت پیدا کړي الله د چا خزو خاوندان بالمازه دي الله مون سره محبت پیدا کړي خدای زمونږ د ټولو ګناهونه معاف کړي یا الله زمونږ دا بیان چې څوک اوري الله چې څوک تینه فایده اوچتای یا الله هغه تم به فایده ورچته کا الله چې کوم خلق د بیان نه اسی خوندونه اخلي خدای تقوا طرف ته اعلان نصیب کا خدای زمونږ دا دومره یو غنټه بیان یا الله دا عبس مبوزا خدای د اسمان هوا ته لاړ شي یا الله زمونږ زړونو ته اخته کا خدای په دې حاضر جمع کې یا الله چې څومره مرګرو د مانزه کې کمزورتیا ده خدایا چې کله مونږ کوي خدای دعا کې ما ګناګار ور یاد کړي خدای چې کله مونږ کوي او یا الله دا موږ مدرسه کې توبه ایستلې ده خدای زما د دې مون ثواب زمونږ استاد تم اورسه نو خدای کو دوی داسې وای د دې ثواب کې کمی ناراضي او ستا په دربار کې ما سره احساني خدای زمونږ او د دې منځونه قبول کړي اخر وخت مدا کریم نصیب لا اله الا الله محمد رسول الله